د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د یو ونډوال شرکت د جوړولو د تفاهم لیک د لاسلیک مراسمو کې وویل چې د یا شرکت جوړول د افغانستان اقتصادي پراختیا د خصوصي سکتور د پانګونې پیاوړتیا او د سترو بنسټیزو او اقتصادي پروژو د تمویل لپاره یو لوی ګام دی. نوموړي وویل چې د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو پانګه به په منظمه قانوني او شفاف چوکاټ کې راټول شي او له ظرفیتونو څخه به د سترو پروژو د تمویل په برخه کې ګټه واخیستل شي. بلخو د افغانستان د صنعتکارانو او قانونو خونې رئیس احمد نبیزاده دغه شرکت د صنعت، قانونو، زیربنا او ترانسپورت په برخه کې د پانګونې د جلبولو لپاره یو ښه فرصت وباله. نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې ترمنځ د یو سهامي شرکت د جوړېدو د تفاهم لیک د لاسلیک مراسم ترسره شو. په دغو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزارت، اقتصاد وزارت او د افغانستان مرکزي بانک مسؤلینو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر په دې مراسمو کې دغه تفاهم لیک لاسلیک د ګډ اقتصادي لید د رامنځته کېدو او د متقابل باور د پیاوړتیا نښه وبله او ویل چې دا به د ګډو پانګونو لپاره زمینه برابر کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا اقدام کولی شي د هیواد د اقتصادي راتلونکي لپاره یو عملي او اغیزناک ګام وي. د افغانستان اقتصادي راتلونکي د فرصتونو، ظرفیتونو او امکاناتو له پلوه روښانه ده، خو د دې راتلونکي د جوړولو لپاره اراده، ګډ کار، مسؤلیت پذیري، مدیریت او عملی اقدامات ضروری دي. د نن ورځې سهامي شرکت جوړېدل باید د یو نوي اقتصادي حرکت د پیل نقطه وګرځي. په همدې حال کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پر دې هڅو ټینګار وکړ چې افغانستان د نفتي توکو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. نوموړي وویل چې په هیواد کې باید نفتي توکي په معیاري او لوړ کیفیت تولید شي او د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان او د خصوصي سکتور پراخې ونډې ته اړتیا ده. تولیدات مواد نفتی ما ایجاد در بخش‌های معدن الحمدلله مسئولین محترم حضور دارند. تقریبا از یک معدن ما در حدود 1000 تن روزانه ما تولید داریم و بخش‌های دیگه را هر کدام بخشی را که ما بلاکی را که میدیم تقریبا در حدود 1000 تن است. اگر ما بالاتر از 5000 تن میریم به خاطر تولید نفت ان شاء الله 80% از 75% بالاتر ما خودکفایی افغانستان الحمدلله در این پروسه میبینیم. په دې مراسمو کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس سید کریم هاشمي هم وویل چې افغانستان نن تر بل هر وخت ډیر بنسټیزو پانګونو ته اړتیا لري. داسې پانګونې چې وکولی شي د وارداتو پر وړاندې د هیواد تکیه راکمه کړي، د کار زمینه برابره کړي او د افغانستان د صادراتو ظرفیت لوړ کړي. زمان آن رسیده است که سرمایه افغان برای ساختن افغانستان بسیج شود. ما نباید منتظر باشیم که دیگران برای ما کارخانه بسازند، تولید ایجاد کنند و اقتصاد ما را قوی سازند. تاجر افغان توانایی دارد، سرمایه‌گذار افغان ظرفیت دارد، صنعتکار افغان تجربه دارد و افغانستان منابع و فرصت‌های بزرگ دارد. آنچه نیاز داریم اعتماد، هماهنگی، مشارکت و اقدام عملی است. له بلې خوا د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې رئیس احمد نبیزاده هم د دغه تفاهم لیک لاسلیک د هیواد د اقتصادي راتلونکي لپاره یو هیله بخښونکی ګام وباله. نوموړي وویل چې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د پانګونې لپاره د پام وړ اسانتیاوې هم برابرې شوي دي. موږ باور لرو چې امنیت، د حکومت ملاتړ، پیاوړی خصوصي سکتور او ګډه پانګونه د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې تر ټولو مهم بنسټونه دي. موږ ټولو پانګوالو ته بلنه ورکوو چې راسئ د دې فرصتونو څخه استفاده وکړي، پانګونه وکړي او د اقتصاد په اقتصادي پرمختګ کې شریکان سي. د دغه تفاهم لیک لاسلیک په داسې وخت کې کیږي چې د حکومت مسؤلان او د خصوصي سکتور استازي د کورنیو پانګونو پیاوړتیا، د تولید زیاتوالی او پر وارداتو د هیواد د تکیې کمول د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهم محورونه بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې د افغان حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع یو حقوقي او سیاسي مسأله ده او تهران به له ارزونې وروسته جوابندۍ په دې اړه پریکړه وکړي.
بقایي ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع باید د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو د دوام او پراختیا خنډ ونه ګرځي. نوموړي ویلي تهران له افغانستان سره خپلې اړیکې د رسمیت پیژندنې له موضوع پرته هم په بېلابېلو برخو کې دوام ورکوي. تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو هم په پرله پسې توګه ویلي دي چې د کابل او تهران ترمنځ ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې موجود دي. پر افغانستان د اسلامي امارت د واکمنۍ په 5م کال کې تهران وایي چې لا هم د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په اړه د وروستۍ پریکړې خبره نه کوي، خو له دې سره هممهاله د دواړو لورو اړیکې په بېلابېلو برخو کې د پراختیا په حال کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي چې د افغانستان حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع یوه حقوقي او سیاسي مسأله ده او اسلامي جمهوریت به په دې اړه له وروستۍ ارزونې او پایلې ته تر رسیدو وروسته پریکړه وکړي. خو د هغه پر وینا د رسمیت پیژندنې نشتوالی د تهران او کابل د اړیکو د درېدو په معنا نه دی. ایران لا هم له افغانستان سره د اقتصادي، سوداګریزو، سیاسي او قونسلي همکاریو د پراختیا هڅې کوي. ما فارغ از بحث شناسایی مناسباتمون رو با افغانستان در حوزه‌های مختلف ادامه دادیم، ادامه خواهیم داد. موضوع شناسایی یک بحث حقوقی سیاسی است. هر زمان که به جمع‌بندی برسیم در این خصوص تصمیم لازم رو اتخاذ خواهیم کرد، ولی عرض کردم این موضوع نباید باعث بشه که ما در حوزه‌های مختلف روابطمون رو ادامه ندیم یا روابط رو تقویت نکنیم. دا موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په وروستیو کلونو کې د ایران او افغانستان اړیکې په څرګند ډول نږدې شوي دي. د دواړو لورو چارواکو د اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا، د سرحدي تعاملاتو او امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي او ایران له هغو هیوادونو څخه دی چې له کابل سره یې خپل ډیپلوماټیک تعامل ساتلی دی. له بلې خوا د اسلامي امارت چارواکو هم په تیرو میاشتو کې له ایران سره د اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار کړی دی. د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو لیدنې او د اقتصادي تعاملاتو زیاتېدل ښیي چې د تهران او کابل ترمنځ عملی اړیکې له رسمیت پیژندنې څخه په خپلواکه توګه د پراختیا په حال کې دي. که گسترش این روابط باعث ایجاد شدن فرصت‌های جدید اقتصادی در منطقه می‌گردد و ضمنش کانال‌های تعاملات دیپلماتیک منطقوی فعال می‌گردد و باعث به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی توسط ایران و کشورهای منطقه نیز می‌گردد، بنابراین ثبات در منطقه به سوی ثبات دائمی می‌رود. په دې توګه د تهران اوسنی دریځ له رسمیت پیژندنې پرته د تعامل پر سیاست ولاړ دی. داسې تګلاره چې له یوې خوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې پریکړه راتلونکی ته ځنډوي او له بلې خوا دوه اړخیزې همکاري نه دروي. طرف دیگه منافعش ایجاد میکنه، منافع سیاست خارجیشان، اقتصادیشان، ترانزیت و تجارتیشان بنان به یا امنیتی یا تهدید امنیتی، بنان یا به شکل سلیقه‌ای غیر مستقیم هم رابط دیپلماتی خود برقرار میکنه ایران و هم تجارتی و هم مسائل اجتماعی را هم در نظر میگیره. بنان از او خاطر نمیتونه که به رسمیت بشناسه چون تعهد جهانی است، از او مستثنا شده نمیتونه و از طرف دیگه در همسایگی نمیتونه که مجازا هم شود. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د تهران او کابل ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا به په پای کې د ایران لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره زمینه برابره کړي او که دواړه هیوادونه به د اوږدې مودې لپاره له رسمیت پیژندنې پرته خپلو پراخو اړیکو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د په مستقیم ډول د سپاه پاسداران له قومندانانو سره په اړیکه کې دی او ایران باید د تسلیمۍ سپین بیرغ پورته کړي. ټرمپ عمان هم ګواښولی چې د هرمز تنګي په چارو کې د لاسوهنې په صورت کې به پرې سخت بمبارۍ وکړي. بلخوا اسلامي جمهوریت له واشنګټن سره خبرې اترې په اوسني وخت کې رد کړې دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له دواړو لورو غوښتي چې ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکړي. په همدې حال کې د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قلیباف سبا عراق ته سفر کوي. د تهران او واشنګټن ترمنځ د روانو ترنګرتیاو په دوام د وال استریټ ژورنال د راپور له مخې د ایران مشرتابه له امریکا سره د خبرو د دوام پر ځای په تیرو 2 میاشتو کې د امریکا او اسرایلو پر وړاندې د احتمالي پراخې جګړې لپاره پر چمتووالي تمرکز کړی دی.
د راپور له مخې ایراني چارواکو د جون له هوکړې وروسته د امریکې او اسرائیلو ډیپلوماټیکو هڅو په اړه بې باوره شوي او باور لري چې دغه هڅې د جګړې د بیا پیل لپاره د وخت ترلاسه کولو په موخه دی. وال سټریټ ژورنال لیکلي د سپای پاسدارانو د رول پراخول د تجربه کاره پوځي افسرانو په مهمو دندو ګمارل او د استخباراتي ضد عملیاتو او بې پیلوټ الوتکو د تولید پراختیا د ایران د چمتووالي له اقداماتو څخه دی. ما با اقتدار جنگیدیم و با اقتدار هم مذاکره کردیم. باز این تعبیر رو عین جمله که عرض میکنم رو خیلی از وزرای خارجه به من گفتن شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. اینی که میگم ما در دیپلماسی موفق بودیم و پیروز میدان بودیم، این موفقیت و پیروزی شخص من نیست. خدا رو شاهد میگیرم، از دلم دارم صحبت میکنم. این پیروزی وزارت خارجه نیست، ما ابزارش بودیم. این پیروزی مردم ایران بود. این نتیجه مقاومت در جنگ بود که دشمن رو وادار کرد به پذیرش خواسته ایران. په همدې کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ عمان ته ګواښ کړی چې که د هرمز تنګي د بیرته پرانستلو هڅو پر وړاندې خنډ رامنځته کړي نو امریکا به یې بمبار کړي. دا په داسې حال کې چې ایران د هرمز تنګي پرانستلو په اړه له عمان سره په خبرو بوخت دی. د راپور له مخې ټرمپ له دې مخکې هم د هرمز تنګي د مدیریت په اړه د ایران او عمان د یوې طرحې مخالفت کړی و او ویلي و چې هرمز تنګي نړیوالې اوبه دي او د هیڅ هېواد تر کنټرول لاندې باید نه وي. د هرمز تنګي د امریکې د خاورې د ګرځولو په اړه بیا د تېرې اونۍ د خپلې څرګندونې په تړاو ولسمشر ټرمپ وایي I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it. زه یوازې فکر کوم چې دا یوه ډېره ښه مفکوره ده. موږ د محاصرې له لارې پر دې تنګي کنټرول لرو او زه د دې مفکورې خوښ یم چې دا د امریکا خاوره اعلان شي. موږ اوس پر دې تنګي بشپړ کنټرول لرو. له دې ټولو سربېره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د هرمز تنګي بیا پرانیستل د انقرې له مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دغه تنګي تړل کېدل د هیڅ هېواد په ګټه نه دی. اردوغان الجزیرې شبکې سره په مرکه کې ویلي د هرمز تنګي اوږدمهاله تړل کېدل د نړیوالې سوداګرۍ لپاره جدي ګواښ رامنځته کولی شي او باید هر څومره ژر چې امکان ولري بیرته پرانیستل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د هرمز تنګي پرانیستی پاتې کېدل د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصادي ثبات لپاره مهم دی. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د هرمز تنګي په اړه د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ترنګرتیاوې زیاتې شوې دي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.